لو cahier, la cahier, un cahier ou une cahier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? کتابچه اوس مذکر ده که مؤنث؟ په نارینه و جنسیت کې راځي که په ښځینه جنسیت کې راځي؟ لو ستیلو، لا ستیلو، اون ستیلو، ان ستیلو. ښه ملګرو، دا چې اوس په فرانسوي ژبه کې جنسیت موږ په کوم ډول باندې معلومولی شو چې آیا دا اوس فیمینن دی که مسکولن دی. Bonjour les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. سلامونه ملګرو، ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړه د صحت په جامو کې به پټ یاست او تر دې دمه به د بلې ویډیو په تمه پاتې شوي یاست. نو په نننۍ ویډیو کې ډیره یوه اړینه او ضروري موضوع ده چې هغه مسکولن او فیمینن دي. د جنسیت په اړه ده، لکه په پښتو کې هم موږ نارینه او ښځینه جنسیت لرو چې په هر شي باندې تطبیق کیږي، او په فرانسوي ژبه کې موږ همدا ډول نارینه او ښځینه دواړه جنسیتونه لرو چې په ټولو شیانو باندې تطبیق کیږي. خو موږ څنګه پوه شو چې اوس یو څه لکه مثلا دغه کتابچه یا د قلم دا اوس مسکولن کې راځي که فیمینن کې راځي؟ او راځئ چې په نننۍ ویډیو کې دغه فورمول زه تاسو ته وښیم چې تاسې ډېر په راحته وپوهیږئ چې اوس یوه جمله فیمینن دی که مسکولن دی. خو نوټ مو له یاده ونه وځي، باید نوټ ولیکئ تر څو دغه فورمولونه تر ډیره حده پورې، یعنی تر 95 تر 98 سلنه پورې دغه فورمولونه چې نن تشریح کوو دا په دې کې موږ سره مرسته کوي چې موږ وپوهیږو چې یوه جمله مسکولن دی او که فیمینن دی. نو که چیرې تاسو په لومړي ځل زموږ دغه ویډیو ګورئ او غواړئ فرانسوي ژبه زده کړئ، نو لایک او فالو مو له یاده ونه وځي. موږ وڅارئ د سره زموږ ویډیو تر نورو ملګرو هم ورسوئ تر څو هغوی هم له دغو درسونو برخمن شي او د کورس تر پای راسره پاتې شي. انشاءالله چې زه به دوام ورکوم، کوشش به کوم، هڅه به کوم تاسو ته په ساده او اسانه ژبه باندې د فرانسوي ژبې درسونه تشریح کړم او په ګډه یې زده کړو. ښه ملګرو، راځئ چې دغه درس په ګډه دلته تشریح کړو او سم صحیح ولولو. زه ټول فورمولونه تاسو ته یو یو تشریح کوم او تاسو هر قدم په قدم دغه کولی شئ له ځان سره نوټ ولیکئ. په لومړي سل کې لې ژانګ، لې ژانګ جنسیت ته ویل کېږي، یعنی جنسیتونه. ښه، پرته له مطالعې راځئ چې تشریح کړو. مسکولن، مسکولن نومونه. ښه، راځو ان ګارسون، ان ګارسون یو هلک ته ویل کېږي، یو هلک. ان اوم، ان اوم، ان اوم چې دی سړي ته ویل کېږي، یو سړی. ان لی، ان لی، ان لی چې دی یو توشک ته ویل کېږي، د خوب تخت ته ویل کېږي یا توشک ته. او لو کامیون، لو کامیون، لو کامیون چې دی کامیون یعنی غټ لارۍ ته ویل کېږي یا باربري موټر ته ویل کېږي چې کوم پکې بار وړی کېږي. لو شاپو، لو شاپو یعنی خولۍ ته ویل کېږي، شاپو خولۍ ته ویل کېږي، خولۍ ساده خولۍ. او کله چې موږ یو جمله ان لرو نو په هغې په څنګ کې بیا ورسره کولی شو چې لو هم ولیکو، یعنی یو شی که چې د تعداد ولري هغې ته بیا ان وایو یا ان دو مثلا. کله چې موږ یو نوم په ام باندې شروع شي یعنی مسکولن اوسیږي، بیا بل مختاړه یې لو راځي. او دې خوا راځو فیمینن ته. فیمینن چې دي اون فی، اون فی یوه نجلۍ، اون فام، اون فام یوه میرمن، اون شیز، اون شیز یوه څوکۍ، لا واتور، لا واتور یو موټر، لا غوب، لا غوب، لا غوب کمیس ته ویل کېږي، د ښځینه کمیس ته، جامو ته. او کله چې اون اوسیږي موږ بیا په ځای لا کاروو، ورته لو نه کاروو، لا کاروو. دغه توپیرونه تاسو باید په لومړي سر کې زده کړئ چې کله موږ یو نوم فیمینن اوسیږي موږ اون او لا کاروو، کله چې مسکولن اوسیږي ان او لو کاروو. نو دغه دوه در ټولو مهم دي چې کله دغه راشي موږ ورچسته جمله معلومیږي چې زموږ نوم فیمینن دی که مسکولن دی. نو دا اوس پلن د اوس لپاره په یاد کې وي. نو راځئ چې اوس دومې پاڼې ته هم لاړ شو. لو باتو، لو باتو یعنی کشتی ته ویل کېږي چې باتو ام باتو یعنی هغه مسکولن، مسکولن جنسیت دی یعنی نارینه دی او بیا هیڅ ډول نور پکې فیمینن نشته دی. اوس بل چې دی لا واتیور، لا واتیور چې دی موټر، موټر ټول موټر چې دی هغه فیمینن دی. اون واتیور، لا واتیور. نو دغه چې دی یعنی هیڅ نور فیمینن بل ډول موږ نه لرو نه یې ګورو. او بل چې دی مثلا د کورنۍ غړو لپاره، مثلا د نارینه او ښځینه لپاره موږ حتما توپیر لرو، لکه لو فخیر،
لو فریر لا سور لا سور لو فریر ورور ته ویل کیږي لا سور خور ته ویل کیږي او بل مثلا د حیواناتو کې چې ده لو توغو لو توغو لو توغو غوی ته ویل کیږي لا واش لا واش لا واش چې ده غوا ته ویل کیږي نو اوس راځو ځینې نمونه دي چې هغه یوازې خپل مخبل ډول باندې لیکي کیږي خو موږ ته مختاړي چې کوم راځي هغه ورته تبدیلو لکه دا un enfant et une enfant دواړه په یو ځای په دواړه حالتونو کې ما یو ډول تلفظ کیږي یو ډول ویل کیږي او لیکل کیږي خو موږ باید ورته یا ان او اون چې دغه موږ باید ورته تغییر کو کله چې un enfant موږ وایو یعنی زموږ مطلب دا چې یو ماشومه یو هلک ماشوم کې چې ته un enfant وایو یعنی یو ماشومان جلې دا شته مطلب ورکي او بل چې لکه ملاد چې د بیمار په معنا باندې ملاد بیمار یا مریض ته ویل کیږي رنځور ته ویل کیږي کله چې موږ وایو چې ام ملاد نو زموږ موخه یو نارینه مریض ده کله چې موږ وایو چې اون ملاد نو زموږ موخه یو خزینه مریض ده او بیا راځو دلته ځینې نمونه دي چې هغه سره موږ باید یو بل تور هم اضافه کو لکه ملګری امی انمی یعنی یو ملګری چې هغه نارینه ده او کچې ته اونمی شو اونمی بیا یو میرمن یا یو جلې ملګری نو کچې ته موږ ورته چې انمی ولیکو موږ به یو ا ام ای لیکو او کچې ته به د میرمن لپاره لیکو یا جلې لپاره لیکو ماسکولین لپاره فیمینن لپاره هغه به موږ لیکو اونمی یعنی اخر کې او سره اضافه کوو چې ترڅو لیکلو کې خالی پر کې نور تلفظ کې هیڅ توپیر نه کوي امی دواړه یو ډول تلفظ کیږي ها اوس راځو ځینې نمونه ته چې هغه تغییر کیږي چې کله فیمینن اوسېږي بیا ماسکولین ته وړي هغه تغییر کوي او چاسته چې هغه دی مثلا un infirmier یو پرستار ته ویل کیږي لکه په روغتون کې چې کار کوي هغه چاته او یو سړی پرستار ته ویل کیږي او une infirmière چې ده هغه یوې میرمنې پرستاري ته ویل کیږي او un chanteur یو نارینه سندرغاړي ته ویل کیږي او une chanteuse چې ده هغه میرمنې سندرغاړي ته ویل کیږي یعنی خزینه سندرغاړي ته او un actor یو نارینه لوبغاړي ته ویل کیږي چې هغه په هر برخه کې لکه د فلمي لوبغاړي اوسېږي یا بل لوبغاړي اوسېږي اکټر ورته وایي کنه انګلیسي کې اکټر une actrice چې شو هغه به یوې میرمنې لوبغاړي ته ویل کیږي ښه تاسو تر دې په دې باندې پوه شئ چې مثلا ځینی وختونه مونږ ګډ وډ هم لرو بیا د زده کو چې مثلا کوم حالتونو کې څه ډول کاری نو اوس راځي چې دریمه برخه هم تشریح کړو دریمه برخه کې ما تاسو ته دا تر ټولو مهمه برخه ده دریمه او څلورمه برخه چې فورمول ده مونږ څنګه وپویګو چې یو نوم فیمینن دی او که ماسکولین څنګه وپویګو لکه ځای پوه شو ډیر اسانه دی او ډیر خسته فورمولونه مې راوړي خو یو ځینې ځایونو کې بیا شک او شبهه هم شته دي خو هغه تاسو ته تشریح کوم le terminaison masculin هغه ورستاړي چې یو جمله یو نوم ور باندې پای ته رسیږي چې هغه د ماسکولین لپاره دی کچې ته مونږ په یو جمله کې دغه ترمینیزون وګورو یعنی چې اخیری سر کې څو توري وسیږي لاغې نه مونږ چاسته پویدل شو چې مونږ دای ته اوس ان وایو که اون وایو لا وایو که لو وایو نو راځي دغه په ګډه تشریح کو ډیر په زړه پورې ده لکه چې مونږ یو جمله په ا ال باندې پای ته ورسیږي هغه لکه ان انیمال حیوان ته ویل کیږي چې اخر کې ورته ال راځي نو مونږ کولای شو چې دغه ته وایو ان انیمال یا کولای شو چې وایو چې ان انیمال یعنی یو ځناور یعنی یو حیوان کوم نمونه چې جملې چې په ا ته باندې پای ته ورسیږي هغه لکه لو فومه چې د بوی ته ویل کیږي یو فومه چې د هغه لوګي ته ویل کیږي خو دغه فومه چې د په ته باندې چې پیدا رسیږي دغه بوی ته ویل کیږي لکه د خوړو بوی اوسېږي اشپزخانه کې یا پخلنځي کې چې کله خواړه پخوي خسته بوی اوزي یا مثلا سوځي بوی اوزي سړی پیږي چې مثلا خو بوی وکړو بوی ته فومه ویل کیږي فومه او کله چې جملې په ای ار باندې پای ته ورسیږي هغه د مثال په ډول اناتولیه
اناتولیه چې ده یوې کارګاه ته یوې کارخانې ته ویل کیږي او هغه جملې چې په پی اش او ان او باندې یعنی فون باندې پای ته ورسیږي هغه مسکولن دي لکه ان تلیفون تلیفون یو تلیفون دا مسکولن ده کله چې په اس سی او پی او باندې پای ته ورسیږي لکه سکوپ ان تلسکوپ د چې په پښتو کې ورته کوم خاص نوم نه لرو تلسکوپ ورته ویل کیږي خو بل چې ده او ا باندې پای ته ورسیږي هغه ان کادو ډالۍ ته ویل کیږي کوم نمونه چې په ای اس ام او باندې پای ته ورسیږي لو ژورنالیسم یعنی یو ژورنالیست ویل کیږي چې خبرنگار وي هغه ته ویل کیږي او بل چې د ام او ان تی باندې چې پای ته ورسیږي ان اپارتمان یو ودانۍ ته ویل کیږي یو اپارتمان ته ویل کیږي او بل چې په تی او یو ار باندې پای ته ورسیږي لکه ان اوردیناتور یو کمپیوټر ته ویل کیږي او بل چې د ا ج او باندې پای ته ورسیږي خو دلته ام فروماج چې د پنیر ته ویل کیږي یا خیدک او ا voyage چې د سفر ته ویل کیږي خو ځینې جملې دي چې په اج باندې پای ته رسیږي یعنی ا ج او باندې پای ته رسیږي خو هغه مسکولن نه دي فیمینن دي چې ما تاسو ته رنگ مم تغییر لیکل دلته تاسو چسته کولای شئ دا ځان سره یاداش کړئ چې دا هم ذهن کې پات شي لکه une image چې د یو انځور ته ویل کیږي یو تصویر ته une page چې د یوې پاڼې ته ویل کیږي یو صفحې ته ویل کیږي une plage چې د ساحل ته ویل کیږي خامل ګورو تاسو لکه څنګه چې پوه شوي ومولیدل چې کومې جملې چې په کوم ترمینونو باندې پای ته ورسیږي دا هغه ترمینونو نه چې ټول مسکولن دي یعنی خودل د پکې شک وو چې مثلا یو څه تغیرات پکې یعنی څنګه چې ما مخکې ویلي چې 95 تر 98 سلنه پورې موږ جملې چې په دغه ترمینونو باندې ولرو نو موږ چاسته کولای شو چې پوه شو چې دا مسکولن دي اوس راځي چې فیمینن هم زده کړو ها le terminaison féminin هغه ورستاړي چې کوم ور باندې پای ته رسیدونکي دي توري دي هغه د فیمینن لپاره کوم دي تی ای او ان باندې چې کوم جملې پای ته ورسیږي هغه فیمینن ده لکه د مثال په ډول une solution یعنی وی حل لارې ته ویل کیږي حل لاره او بل چې کله په اس ای او ان باندې پای ته ورسیږي لکه une تلویزیون خو تاسو په یوه تلویزیون ته ویل کیږي او بل چې په او ان سی او باندې پای ته ورسیږي لکه la différence توپیر ته ویل کیږي او بل چې په ا ان سی او باندې پای ته ورسیږي هغه لکه la connaissance چې ده هغه پوهی او دانش ته ویل کیږي او بل چې ده او دوزس او باندې یعنی او دوس او باندې پای ته ورسیږي لکه la politesse ادب شرف ته ویل کیږي او او دوته او باندې پای ته ورسیږي une casquette خولۍ ته ویل کیږي خو هغه خولۍ ته چې نقاب ولري د سی یو پیک لري مخکې هغه خولۍ ته کاسکټ ویل کیږي ولې نورمال خولۍ ته هغه ته شاپو ویل کیږي چې خولۍ هم په دوه ډول لري ګوره چې یوې فیمینن ده بلې مسکولن ده هغه بل چې شاپو ان شاپو ده او دا چې کاسکټ ده دایته une casquette ویل کیږي ځکه چې ترمینیزون نه فرق کوي نور خولۍ دواړه یو خولۍ ده ګوره ها اوس دی خو ته راځو هغه جملې چې په او یو اس او باندې پای ته ورسیږي لکه une coiffeuse یعنی یوه آرایشګره یا یوه سلمانه میرمن آرایشګرې ته ویل کیږي coiffeuse هغه جملې چې په تی ای باندې ای اکسان لرونکي ای باندې پای ته ورسیږي هغه la
لا بوته لا بوته ښکلا ته ویل کېږي ښکلا ار ا باندې پای ته ورسیږي لا کلچور لا کلچور چې ده هغه کلتور ته ویل کېږي چې پښتو کې ورته کلتور وایي دوی ورته کلچور وایي یعنې دواړه فرق نه کوي ډېر چې په دري ژبه کې ورته فرهنګ وایي او هغه جملې چې په او ای ا باندې پای ته ورسیږي لکه لا ژوا چې ده مزې ته ویل کېږي خوند ته ویل کېږي او هغه جملې چې په او ای ایکس باندې پای ته ورسیږي لکه لا نوا چې ده چارمغز ته ویل کېږي چې میوه ده او ای او باندې چې پای ته ورسیږي لکه لا لوا چې ده قانون ته ویل کېږي خو ورته بیا هم ځینې تغیرات شته چې هغه جملې چې په او ای باندې پای ته ورسیږي هغه ټولې هم فیمینن نه دي یعنی لکه لغوا چې ده غوا باچا ته ویل کېږي نو موږ نشو کولای چې ټول مثلا هغه جملې چې په دغه فیمیننزونو باندې پای ته رسیږي ښایي یو نیم ځای کې هغوی فیمینن او مسکولن اوسیږي ولې تر ډیره حده دغه په دې باندې بسنه کوي چې مثلا موږ وپوهیږو چې دا فیمینن دی او که دا مسکولن دی خو دلته چې کوم څه پکې تغیرات و هغه ما پکې راوړي دي نو انشاءالله تر دې ځایه به تاسو زده کړي وي او پوه شوي به یاستئ ښه ملګرو لکه څنګه چې تر دې دمه تاسو له موږ سره ملتیا وکړله او موږ څنګه کولی شو چې پوه شو چې یو نوم فیمینن دی که مسکولن دی کوم نارینه دی او که ښځینه نو تر دې دمه تاسو پوه شئ او هغه فورمولونه چې موږ باید زده کړي وای زده مو کړل تر دې یعنې دغه فورمولونه تر 95-98 سلنه پورې موږ ته مرسته کوي تر څو موږ وپوهیږو چې دغه جملې کوم ډول دي نو تاسو کولی شئ دغه ویډیو دوباره وګورئ تر څو ښه مو زده شي او نوټ ونیسئ ویې لیکئ له ځان سره یاداشت یې کوئ تر څو کله چې ته مو له یاده وځي دوباره خپله کتابچه خلاصوئ تر ټولو لنډه لار همدا دی پرته له دې چې تاسو دوباره لاړ شئ ویډیو وګورئ نو همدا به ډېره ښه وي تاسو خپله نوټ وګورئ او هغه موضوع چې کومه غواړئ بیرته یې ترلاسه کړئ نو زه دلته تاسو ته په اخر کې د ویډیو په اخر کې یو تمرین پرېږدم چې یو څو جملې دي دا به تاسو راته په کومنټ کې ډکوئ چې هغه به خانه خالي وي او شاته مخکې به یو نوم لیکل شوی اوسیږي تاسو به هغه لیکئ چې دا لار او کلو دی دا ان دی که اون دی دا به تاسو لپاره تمرین وي نو هیله کوم دا راته په کومنټ کې ولیکئ وګورم چې تر کومه ځای تاسو دغه زده کړی دی تر بلې ویډیو مو په لاس سپارم ښې چارې ښه وختونه